ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګندهارا ټي وي. د دسمبر په 25مه نېټه کال 2022 د اتوار په ورځ ماسپښین 2 بجې د تورنګزو کلي په د پیرانو کندي کې د اول خان رسوا پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې د اول خان رسوا صاحب د 18 تلین په مناسبت یو ستره دستوره وشوه چې پکې د چارسدې د بېلابېلو سیمو سره د ګرد پښتونخوا نماینده شاعرانو ګډون وکړو. د دې دستورې صدارت پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام صاحب وکړو او په مشرانو مېلمنو کې ناصر السید صاحب، پروفیسر ډاکټر اظهار الله اظهار، معظم جان لالا، اقبال حسین افکار او سید مامون الرشید باچا مشران مېلمانه وو. د دستورې په لومړي سر کې د اول خان رسوا صاحب په ادبي خدماتو باندې د هغې د ژوند ګټورې خبرې وشوې او وروسته غیر فرهي مشاعره وشوه او دا دستوره تر د ماښام د بانګه پورې دوام لرو. او خاموشي ده خو یو شورم پکې ګډ دی، خاموشي ده خو یو شورم پکې ګډ دی، څه ناشنا شان آوازونه دي او زه او یو ویرجن غوندې ماښام دی تنهایي ده، یو ویرجن غوندې ماښام دی تنهایي ده، په مخ د اوښکو مې رودونه دي او زه په مخ د اوښکو مې رودونه دي او زه ارشد شعر واوره چې ځان له ناست یم خو بیا هم یوازې نه یم، ځان له ناست یم خو بیا هم یوازې نه یم، زه یم ستا یادونه دي او زه یم ځان له ناست یم خو بیا هم یوازې نه یم، زه یم ستا یادونه دي او زه یم ستا یادونه دي او زه یم. لکه دا ځای کوم ده چې پردی ښار دی سمندر دی خلکي دي، پردی ښار دی سمندر دی خلکي دي، ښه ویډیا نن دیدنونه دي او زه یم پردی ښار دی سمندر دی خلکي دي، ښه ویډیا نن دیدنونه دي او زه یم او غنم رنګو پسې ګرځم لیونی شوم، پسې ګرځم لیونی شوم، د شین سترګو زیړ ښارونه دي، غنم رنګو پسې ګرځم لیونی شوم، د شین سترګو زیړ ښارونه دي او زه یم او شپه شوه تېره ستا په تمه ته رانغلې، شپه شوه تېره ستا په تمه ته رانغلې، دا دې سهار شو اذانونه دي او زه یم دا دې سهار شو اذانونه دي او زه یم. او اخري شعر پېښ کوم چې ماښامې د هشنغر دی ښه خمار یم، ماښامې د هشنغر دی ښه خمار یم، بیا د ګران بابا شعرونه دي او زه یم بیا د ګران بابا شعرونه دي او زه یم ماښامې د هشنغر دی ښه خمار یم، بیا د ګران بابا شعرونه دي او زه یم او ځان له ناست یم خو بیا هم یوازې نه یم، زه یم ستا یادونه دي او زه یم نیمه شپه ده ویښ دردونه دي او زه یم رانه چاپېره ډېر وختونه دي او زه یم. تاسو ډېره مننه. قدرمنو مېلمنو او د دې کلي ډېرو خوږو
درنو د علاقې شاعرانو ادیبانو روښان فکرو، اول خو زه په دې موقع باندې د اول خان رسوا صاحب د مغفرت لپاره د هغې لپاره د الله تعالی نه دعا کوم او د هغې د ژوند نه زه د ارشد خان شاهکار د یو لیک په واسطه سره خبر شوم چې هغې خو په خپل ذات کې یو انجمن او هغې ګوره شاعري کول په خپله یو کمال خبره ده، تخلیق کاري په خپله د کمال خبره ده، خو د ادب د شاعرۍ او د تخلیق کارۍ سرپرستي دا د هر چا د وس کار نه دی او اول خان رسوا مرحوم د ادب سرپرستي کړې ده او څنګه چې موږ د پښتو د کلاسیکي شاعرانو مکتبونه منو چې دا د خوشحال مکتب دی، دا د رحمان مکتب دی، دا د حمید بابا مکتب دی، نو زه وایم چې په اشنغر کې د اول خان رسوا مکتب هم موجود دی. د اول خان رسوا ادبي جرګې په صورت کې دلته زموږ په مخ کې دی، چونکې وخت ډېر کم کې د ماښام اذان کېدونکی دی او د شعر و شاعرۍ محفل دی، نو یو څو شعرونه تاسو ته خپل وړاندې کوم چې وس دې رسي که وښې خبرې چې وس دې رسي که وښې خبرې خوله ښایسته شي په خوږې خبرې او په جنګ جدل فیصلې چا کړي دي جنګ جدل فیصلې چا کړي دي که سوله کړې بیا به کوې خبرې ډېر ښه او په محبت کې خواږه نه رادرومي په محبت کې خواږه په محبت کې خواږه نه رادرومي خیر دې کوه کله ترخې ډېره ډېر ښه ځوانانو ته ډالۍ چې باید چې داسې کار د لاس نه وشي باید چې داسې کار د لاس نه وشي چې بیا کوي د زمانې خبرې او د یو بل نظم دو شعرونه دي چې ناغرضه شي اشنا چې ناغرضه شي اشنا قدر د نور شي سیوا او په دې شوخۍ او په ادا قدر د نور شي سیوا او چې بل خوا لاړ شم درنه روح مې وي په تن کې خفا چې بل خوا لاړ شم درنه روح مې وي په تن کې خفا ای زما ګرانې پښتونخوا قدر د نور شي سیوا چې بل خوا لاړ شم درنه روح مې وي په تن کې خفا ګرانو مینوالو دا و د اول خان رسوا پښتو ادبي جرګې ترنګزی د اول خان رسوا صاحب د 18 تلین په مناسبت دستوره او مشاعره وه او د دې مشاعرې او د دې دستورې صدارت پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام صاحب وکړو او معظم جان لالا ناصر السید صاحب او سید مامون رشید باچا او اقبال حسین افکار مشران مېلمانه او دا دستوره دا څنګه چې موږ مخکې وویل چې د اول خان رسوا صاحب د 18 تلین په مناسبت وه او دا اول خان رسوا پښتو ادبي جرګې کړې وه.